دی د پلار عکسونه دي چې پخواني دولت کې وظیفه اجرا کوله. مور کاکا ته دې غېږ راکړه راسه زه خو یم که نه درته صحیح دی. څنګه یې بچی ها پلار دې چېرته دی؟ محترم افغانانو، زموږ ملت په د 40 کلونو کې وکړېدلو وځورېدلو او زموږ زیات تعداد افغانان پکې زخمیان شهیدان مایوبه شول. نور نه غواړو چې زموږ داسې بچیان بې سرپرسته شي، د پلار د مینې نه محرومه شي. پلار دې یادېږي؟ ډېر که لږ؟ زندگی چاته اغزی شي زخم وار کړي. محترم افغانانو، دا د پلارو چې په پخواني دولت کې وظیفه اجرا کوله او بس د جنگ بدبختی ده چې وفات شوی دی. دا واړه واړه ماشومان ته نه پاتې شوي دي. انشاءالله موږ د دو ورونه یو او د کاکا حیثیت به انشاءالله لرو دو ته او دو سره به انشاءالله کومک کوو. دا د پلار عکسونه دي چې پخواني دولت کې وظیفه اجرا کوله. مورجانې ته زموږ خورې، دین په دنیا زموږ خورې، او څنګه دي اولادونه، مشکلات تکالیف څنګه دي، ژوند څنګه تیریږي در باندې؟ همدغه ته ګورو، بس واړه واړه بچي راته پاتې دي. خاوند مې د وظیفې په پخوا په اشرف غني دولت کې شهید شو او بس دغه ماشومانو ته ناست یو او بس ګورو ورته، بس د خلکو سره چاره سره خیرات زکات راکړی هغې ته ناست وه. بس نور د بېګا لرو او د سبا نه لرو. دو ما نه غواړي یتیمان دي، زه به نور څه وکړمه؟ ناسته یم د وتو نه یم، بس واړه واړه بچي راته پرېښي دي او دا تلی دی. زندگی چاته اغزی شي زخم وار کړي. زندگی چاته وریجې چې خوټولې ورته پخې کړم دوی نه خوري، ژاړي راته موږ ډوډۍ غواړو موږ ډوډۍ غواړو. زه ورته یم زه څه شی وکړم، دا وخورئ که نه به څه شی وکړو. ناست یو یخه کرخه کوټه کې ناست وه، بس د الله مشته دی. نو دا زموږ دین په دنیا خور ده او انشاءالله د دوی سره به د خپلې خولې نوړۍ نیمو. دا یتیمان دا مظلومان په موږ تاسو باندې حق لري. بس الله دې د دایم لپاره نور د دې جنگ د افغانستان جنگ لپاره د پای ټکی کړي او الله دې دا ملت نور سرفراز لري او د دې یتیمانو انشاءالله سرپرستی به حتما زموږ یو افغان رور اخلي. دا د پخواني دولت چې پلار یې نسته دی او په جنگ کې لګېدلی و وفات شوی دی، دا د هغه یتیمان دي. موږ د دې کورنۍ ته راغلي یو، انشاءالله د دو سره به کومک حتما کوو. لګېدلی و چې تابوت کې یې راوړه، بس د کتو نه. مورجانې دا وطن په د 40 کلو کې همدغه بدبختیو سره مخ دی. اوسني هغه د افغانستان دښمنان بیا هم غواړي چې زموږ افغانان دربدرې کې ووژني. ولې افغانان هوښیار شوي دي، هېڅکله هم د داسې اشخاصو په خبرو نه غولیږي. او انشاءالله موږ به خپل افغانانو ملت ته کار کوو. خلک خوشحالي وي که موږ داسې به بچیو سره ژاړو. دو ژاړي، دو یې چې موږ به پلار غواړو، موږ پلار غواړو، موږ د پلار مینه غواړو چې موږ غېږ کې راونیسي. بس زه ورته یم چې بس الله شته دی. کاکا ته دې غېږ راکړه راسه زه خو یم که نه درته صحیح دی. کله کله مې دا نفس له مرګ منکر شي. کله کله ای شابسې بس دا یتیمان دي، دا حق لري په والله چې هر سړی د خپل اولاد غېږ کې ونیسي بیا معلومیږي ورته. بس دا دین په دنیا زما بچیان دي او زموږ اولادونه دي او دو انشاءالله شفقت به پې کوو. صحیح دی. تا څنګه یې بچی ښه یې؟ پلار دې یادېږي؟ ښه کاکا خو دې شته؟ صحیح دی. تشویش به نه کړې ښه؟ څه شی دې په کار دي ما ته ووایه چې هماغه درته راوړم. بیا د کللو ته یو څه کار باید وکړو. بیا د کللو ته یو څه کار باید وکړو. بیرته تللو ستاسو لپاره انشاءالله ستاسو د کومک لپاره راغلي یو. موږ هېڅ کله هم دا تفاوت نه کوو چې دا څوک دي، پوه شوې. موږ خپل داسې فکر وکړو چې ستاسو اولادونه یو. دغه یتیمانو ته مې هغه راوړل ته راسه که نه یې بچیه ترور یې موږ ستاسو اولادونه یو، هېڅ تشویش ونه کړي. انشاءالله هره میاشت به راځو. دا هغه یتیمان دي چې د دو پلار په پخواني دولت کې د جنگ له امله وفات شوی دی او دا زموږ اولادونه دي. انشاءالله په دو به شفقت کوو. څنګه بچی خوشحاله شوې؟ ګرم شوې؟ ستړي ژوند او ستړي لار د مېلمانه یو. د دنیا پنی بازار
څنګه شو سیده بچیا ګرم شوې ویني تاسو سره صحیح شو عایشه بسې تاسو بچی ته مدرېګاله دا واچوه باور هم باور نشتا لالا کاکاګان ته یو خندا وکړي هر څه مې درته راوړي ښه سودا مودا مې هر څه درته راوړي شه بس غوښه مې هم درته راوړې ده ښه یو ځل د شیروا به وکړي ښه